دا د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د کال دوهمه واوره ده چې ورېږي. هیوادوال ډېر خوښ دي او راضي دي چې په مزار شریف ښار کې د جدي مرغومې په دغه حساسو او مهمو شرایطو کې او په دغسې وختونو کې د خدای له لوري رحمت یعنی سپینه واوره راورېږي. نور حال د هیوادوالو د بلخي وګړو او میشت اوسیدونکو څخه اورو چې دوی خپلې خوښیانې څرګندوي او وایي چې دغه کال ممکن د سولې او همداراز د خوښۍ پیلامه وګرځیږي. واقعا احساس خیلی خوبی دارم، خیلی خوب و خوشی دارم، چون برف که از نعمت الله رب العزت است و الله رب العزت واقعا بنده های خودش خیلی ها دوست داره و الله رب العزت این برف که به ما و شما این نعمت بزرگش که به ما داده یگانه به خاطر از این که ما بنده هایش نیازمند همچون نعمات الله رب العزت هستیم و بسیار احساس خوشی میکنم. و ما چند دقیقه پیش آمدم در شهر در روضه مبارک، خواستم که همراه دوستا دید و بازدید بکنیم. دوستای را دیدیم، خیلی خوش شدیم، برف جنگی کردیم، ساتری کردیم. واقعا برف و نامش احساس دلخوشی است که واقعا خوشحال شدیم، احساس خوبی داریم. بلخ کې د کال لومړنۍ واوره وشوه. دا په مزار شریف ښار کې له ډېر ځنډ وروسته نن چهارشنبه د جدي میاشتې په 21 نیټه د 1401 لمریز کال لومړنۍ واوره وورېدله. د بلخ ولایت یو شمېر ښاریان واورې ورېدو ته د هرکلي تر څنګ خوښ دي. دوی وایي چې د دې واورې په ورېدو سره راتلونکی کال به ښېرازه راشي او د دې تر څنګ به بېلابېلې موسمي ناروغۍ هم له منځه یوسي. نن ورځ خو ډېره یو ښایسته او مبارکه ورځ ده په مزار شریف کې. ټوله خلک ډېر تابخوش او په یو شوق راوتي ښار ته. زه خپله نن د کمربند نه په بیدګار نه تر دې ځایه پیاده راغلم، په ساتري باندې اخمالک و دا و هغه. په دا خاطر ټوله خلک نن راوتي دي ښار ته، مارکیټ دکانونه ټول خپل دي سیاحتي لپاره. خلک ډېر خوشحاله دي. بسیار احساس خوشی داریم، نام خدا دیگه آب و هوایش بسیار خوب است. خب مردم آمدن در شهر ماشاءالله کلی تابخوش است که خیلی چند سال میشد که تو برفباری تو خوبش نشده بود. بله 100% فایده داره، آب و هوا تازه میشه، پاک میشه، خب این سرکا پاک میشه، این آبایش میریزه در جویا میره. خب دیگه خلاص یک تازگی است دیگه، همه ما خوشحال هستیم ماشاءالله. بل لورته که ځینې نور بلخي اوسیدونکي له یوې خوا د واورې او باران ورښت ته خوښ دي، خو له بلې خوا د دوی په وینا د سون توکو، ګرمو جامو او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سرکی وقت آمدیم به خاطر روزی حلال پیدا کنیم تا ولی کسی سری ما صدا نکرده که بیا در کار بریم یا برف بکنیم. همه تو خانم گلی است، در زیرخانه زندگی میکنیم. خاطر رغمنان حلال پیدا کنیم، یک نفر ما کار پیدا کنیم، برف کورا گرفته برامون رغمنان پیدا کنیم بچه ها ببریم. داشت برف بارد زمستان است دیگه، خوش هستیم بباره، سال خود بیا ارزانی شود، کشت و کار شود. در غریب بیچاره همین برف خوب است، کشت میشه دیگه میشه. مزار شریف برف خوب است به خاطر که حاصلات میشه. برف که است، برف حاصلات زیاد میشه، دهقانا کلی خوش است و مردم خوش است. باز مردم از کمک نیست، غریبا است، زغال نداره، چوب نداره که در بیته، یخ زیاد شده. د یادونې وړ ده چې سږنۍ واوره د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاته او دوامداره وورېدله. د بلخ ولایت تر څنګ د هیواد په زیاتو ولایتونو کې وشوه چې د څو ولایتونو نښلوونکي لویې لارې هم د تګ راتګ پر مخ باندې تړلې دي.